اسماعیل علیہ السلام چلوی شو نبی دغه قبیله کې واده وکړ او دغه قبیله چون کې عربانو نو د دوی نه عربي زده کړه. ابراهیم علیہ السلام شام کې اوسېده خو کله کله به چکر را لګاو. نو یو ورځ راغی تپوس یې وکړ د اسماعیل علیہ السلام چې د کور چرته دی. چا ورته وی دا مخامخ کور دی. ابراهیم علیہ السلام ورغی ورته وډبه کور کې اسماعیل علیہ السلام نو بی وی سوکي وای ملمای ما د ابراهیم د اسماعیل علیہ السلام تپوس کوم ویا خو نشته غر ته تله ده یا احکار ته تله ورته وی چې د کور حالت هم څنګه دي. بار زنانه چې هغه ډیر زیات شکایتونه کوي هر ټیم کې د الله پاک شکر ادا کول پکار. ورته وی من خو ډیر صح حالت کیو زندگی موڑی رضیاتا بیکار دا وی خچ خاون دراشی ورته وایا چې ملمر آغلیو اویلی چې د خپل کور د دروازی درشل دی بدل کا دا خانه دا. اسماعیل علیہ السلام چراغ نو په کور کې د خپل والد محترم د ابراهیم علیہ السلام د بدن خوشبوئی پوزی ترال ورته وی سو خنو راغلی و یو کس راغلی وی سیوی وی چې د کور د دروازی درشل دی بدل کا. ورته وی دا زما پلار ابراهیم علیہ السلام او ماته وصیت وکړه چې دغه بیبی دی بدل کا نو زخپل د پلار کور ته زما د طرف نه طلاق ہے. مونږ تاسو د پلار خبره نه ملو کنه. ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ته سوال جواب کور کې پریخ ہے او بچے لگی او د پلار د حکم د خاطر خپل کور والا طلاق ہے. سمره اوچت خلق او سمره تابعدار د دې زمانه ځوانان د خپل پلار او د مور د خاطر خپل بیبی خفکینا. ما ته وسړی وی زما پلار ما ته وی چې خزه د طلاق کا مې تا ورته سوی ما ورته وی چې زما مور بوډای د تخپل خزه طلاق نافرمان مخلوق. اسماعیل علیہ السلام دومره تابعدار دی پلاری لیدل نه دی صرف سوال جواب پر خو خپل بیبی طلاق. بیا سمود پس راغه به تاسو کنو چا ورته کورو خودنو به نو به د بیبی نه تاسو کوي د کور حالت هم څنګه دی. الحمدلله هر سړی رو تیر دی وای اوسم کور کې سدي وې درې سيزونه وېسا وی یو غوخی را کردیری دی بل وی پی را کردیری دی او دا زمزم خیسته پاکی اوبر را کردیری دی. ابراہیم علیہ السلام دعاو کر یا اللہ دا دی پا غوخو کی برکت واچے دا دی پا پیو کی برکت واچے دا دی پا اوبو کی برکت. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دغه ټیم کې د اسماعیل علیہ السلام په کور کې دانې وې او ابراهیم علیہ السلام ته د دې بیبي دا خبر رسیدلې وې دعا یې کړې وې مکه مکرمه کې به د ټولو نه زیاتې دانې بیا خدا الله پاک په هر یو کار کې راضي نو هغه ټیم کې دانې نه وې نو چې کم سيزونه وو د هغې دعا یې ورته وکړه او داسې دم د زمزم اوبه نه ختمېږي ټوله دنیا کې تقسیمېږي. مکه مکرمه کې د ټولو نه زیاته غوښه ده او د ټولو نه ارزانه غوښه ده. د سبزی نه هلته غوښه ارزانه ملویږي او پی د دنیا دا د ابراهیم علیہ السلام دعا وه. بیا ابراهیم علیہ اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام بیبی ته وی چې خاوند راشي ورته وایا ستا د کور د دروازې دا درشل خلا دا مضبوطه کا. نو چې اسماعیل علیہ السلام راغې نو بیا د پلار خوشبوئی پیو لګېده ورته وی سو خنو راغلی و یو کس راغلی وی سیوی وی چې دا ستا د کور د دروازې دا درشل ډیره ښایسته ده دا مضبوطه کا وی تی راته یاده کړې چې دا د ښه بیبي ده او دا ځان سره وساته. بیا په دریم کرته ابراهیم علیہ السلام راغی چې راغی نو بے دروازه وډه بوله نو بیبي راووته وی خاوند دې څه شو وی اخو بهر ته تللی دی کور کې نشته ورته وی حاجره بیبي چرته ده وی اخو وفات شوی ده. بیا حاجره بیبي وفات شوی و شپېتو کالو عمر کې او د اسماعیل علیہ السلام عمر دغه وخت کې 60 کالو. د ابراهیم علیہ السلام ورته وفرمایل چې زه به ستا د خاون انتظار کوم چې راشي. نبی دی حتیم سره خواته مقام ابراهیم سره کېناستېده چې د غرمې ټیم شنو اسماعیل علیہ السلام راغی. ابراهیم علیہ السلام تی غاړې چاپیرې کړې ځکه
بچے انسان ته ډېر ګران یو پلارم ډېر ګران ډېر موده وشوه 20 کاله شویو دواړه حرم شریف کې کېناستې د ګپ لګی د ابراهیم علیه السلام ورته وی بچیا الله پاک ما ته د یو څیز حکم کړی وی د کم څیز وی یو کوټه جوړم کعبه مبارکه جوړم عبادت خانه او جماعت جوړم چې مسلمانان راځي او دلته عبادت کوي بچیا په دې مقام کې یو تاریخي کمره وا کعبه مبارکه وا چې ملائکو حضرت آدم علیہ السلام ته جوړ کړي وا او بیا د نوح علیہ السلام په طوفان کې ختم شوی وا نو کدی خوخی دواړه به دا کعبه مبارکه جوړ هغه ورته وی ډېره ښه ده وایي راځه چې کاڼي راوړو نو د 5 غرونو نه کاڼي راوړه یو ته توری سینا وای دویم ته توری زیتا وای دریم ته جودی وای سلورم ته جبل لبنان وای او پنځم ته جبل حرا وای توری سینا او توری زیتا جبل لبنان او جبل جودی او جبل حرا دی 5 غرونو نه کاڼي راغونډ علماء دی کې راز وای دا ولی وی زکا چې په عربو کې د ټول نه غټ غرونه دا 5 دي او د دې 5 غرونو نه کاڼي ابراهیم علیه السلام را جمع کړه دی خبره ته اشاره ده چې کله حاجی حج ته لاړ شي او د بیت الله شریف نه طواف کوي او حج کوي الله پاک ورته عملنامه کې دومره نیکی اچي چې څومره دا 5 غرونه دي دا حج غوندي مقبول عمل او مرتبه والا عمل ګورې نشته خو حج کول ډیر ګران کار الته شیطانان وشتي شیطان درته وای دلته گزار کا وستا نمبر دی او چې پیر پټ کوزیږي او کوشي بیا زمان نمبر دی او زمونږ استادو د زمانه حاجیان چې کله د حج نه فارغ شي عمل ته حج پاتې شي عمل ته کنځلې کوي او لانجې کوي او چې دل تراشي نو شیطان ورته وایي وګوره دا پوله دی کاګه دا دی گاونډي سره دی پټه شریک دی او دا پوله کاګه دا نه غکا دلته ونی وکړه دلته دا کارو کا دلته دا کارو کا الله دې زمونږ استاد او حاجان نیکان کی د حج غوندې بهترین عمل نشته وره نو د دې 5 غرونو نه الله پاک کانی ذکر راوړه ابراهیم علیه السلام ته وی دې 5 غرونو نه کانی راوړه د دې لپاره چې د حاجانو د نیکی سیوا شي اوس پته نه لګیدله چې کومه کعبه آدم علیه السلام ته ملائکو جوړ کړي و هغه څومره و نو الله پاک ورته وریز رو لګلا او بالکل د کعبه مبارکه د پاسه ودریدا جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل ابراهیم علیہ السلام دی وریز تګور د دې موافق لاندې بنیاد وکنا څومره چې بر وریز دا نو دومره لاندې د کعبه مبارکه بنیاد ده ابراهیم علیہ السلام د غزمانه سره چې کوم بلچې وی یا چارې وی دواړه اولګي دو بنیاد وکړو بنیاد زکه ډوب شوی چې د نوح علی السلام په طوفان کې ټول زمکه وبونی ولې ونه پاغي شګر اورېدلې و لاندې وکړو بنیاد راخکار شو او پاغي کې یو کانه وروته پاغه کانی باندې درې کرخي لیکلې وي یو کرخه داوا لا اله الا انا رب البيت بل معبود نشتا منگر زیما چی رب تا دی کور ما اغا ذات ما چی آباد ازمک اورانوم اوران ازمک آبادو دا نوح علیہ السلام نا پیل ازمک آباد آوا اوران اشوا اس اوران دا اس پیرا دا اللہ ویزی آبادو دویم کرخ داوا چلا الہ الا انا رب البیت زمان بل معبود نشتے زرب دا دی کور ما
زه هغه ذات یم چې څوک مونځ نه کوي ابه رسوا کوم، چې څوک مونځ نه کوي ابه رسوا کوم، هغه به دنیا او په آخرت کې شرمنده کوم. دریم نمبر کرخه دا وه لا اله الا انا رب البیت، زما نه بل معبود نشته، زه رب د دې بیت یمه. زه هغه ذات یم چې سرکشه خلق هلاکوم. څوک چې سرکشي کوي زما نافرمانی کوي، 2-3 ورځې به زندگی خوي، بیا به عاقبت خراب یو خراب زندگی سره مخامخ کی. بہرحال بنیادونه راښکاره شو. ابراہیم علیہ السلام گلکاری کولا، اسماعیل علیہ السلام بولا کانی راوړل او خټه ورته برابرول. چې کله کعبه مبارکه داسې ځای ته ورسېده چې قوازه غوښته، نور ابراہیم علیہ السلام نه رسېدو. دا اوس چې کم ځای کې کاڼی دی او د هغې نه جنګلت او د دې ته مقام ابراهیم وایي. دغه کاڼي کې دا کمالو چې څومره ابراهیم علیہ السلام به اوچتېده، دیوال به اوچتېده، نو کاڼی به پخپله اوچتېده. بیا به چې ابراهیم علیہ السلام را کوزېده نو کاڼی به ښکته شو. نو دا د ابراهیم علیہ السلام دپاره قوازه الله پیدا کړ. او په دې کاڼي کې د ابراهیم علیہ السلام د پوندو چاپ او د ګوتو چاپ موجودو. دا جنگله خو پې اوس لګېدلې ده، نو مخکې به خلکو دا مسکه او مګلو به، نو د لاسونو د دې ډېرو مګلو سره هغه چاپ ختم شوی دی. اوس هم چې ډېر سوچو کې نو ښکاري که نه ډېر نه ښکاري. چې کله کعبه مبارکه داسې ځای ته ورسېده چې کوم ځای کې حجر اسود لګېدلی، خواته ورسره یو غر دی جبل ابي قبیس ورته وایي. جبل ابي قبیس ابراهیم علیہ السلام ته آواز وکړ، ویا ابراهیم خلیل الله، ستا یو امانت ته ما سره راشه، پهله دا امانت والو بعد کې کعبه مبارکه جوړوه. نو په هغې کې حجر اسودو. نوح علیہ السلام چې کله د طوفان معامله ختمه شو او د کشتۍ نه راکوز شو، نو حجر اسود چې دی دا د آدم علیہ السلام زمانه کې راغلی، دا د جنت کاڼی دی. علماء د تاریخ وایي چې کله دا پیله دا کاڼی نازلېدو نو دی داسې رڼا کوله چې زنانو به د دې رڼا ته تارونه جوړول، وړی به یو ځای کولې او سرخه به ورته کوله. بیا د دې خلکو د دې پلیتو د بدو اعمالو په وجه باندې دا تور شوی دی. نو ځکه ورته حجر اسود وایي، معنی هغه کاڼی چې هغه تور دی. نو حضرت نوح علیہ السلام بیا دا کاڼی راواغسته او جبل ابي قبیس کې کېښو. نو دا یو امانتو. نو ابراهیم علیہ السلام ورغی او حجر اسود راواغسته، د خپل ځای کې کېښو او د کعبې مبارکې بنیاد برابر شو. 2 دروازې ورته جوړې کړې، یو مشرق طرف ته یو مغرب طرف ته. او د اوس خو دا درشل اوچته ده. ابراهیم علیہ السلام چې کومه دروازه جوړه کړې وه د هغې درشل په ځمکه پورې نښتې وه. نو خلک به په یو دروازه دننه کېده او په بله دروازه باندې به وته. دننه کعبه مبارکه کې چې دی نو هغې کې به یې منځونه کول. نو د کعبې مبارکې بنیاد ابراهیم علیہ السلام برابر کو. بیا همدقه طریقه باندې کعبه مبارکه وه تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پیدا کړ او د حضور عمر 13 کاله شو. نو چې 13 کاله شو نو د کعبې مبارکې عمر څومره 2000 کاله، صدا پاسه 2000 کاله ته رسېدلو. نو د دې دا دیوارونه خراب شوي او چتې خراب شوي. نو قریش راجمع شو چې موږ به د کعبې مبارکې دوباره جوړه کو، هغې کې به ترمیم وکړو، دوباره به جوړه کو. نو کعبه مبارکه ورانه کړه.
دوی چې کومه چنده را جمع کړې وه هغه چنده کمه شوه او کمره غټه وه. نو مشوره وکړه چې پیسې کمې دي او آبادی سیوا کېږي رانه څنګه کوو؟ نو په کعبه مبارکه کې 3 ترمیمه وکړه. یوې وله دروازه یوه کړه، نو د یوې دروازې د خرچې نه ځان بچ کړ، پیسې کمې جمع شوې وې. دویم دروازه نیمه کړه، درشل ځمکې سره اونه لګوله بره کړه، نو اوږده دروازه هغې باندې ډېره خرچه راځي او لنډه دروازې باندې کمه خرچه راځي. دریم نمبر دا چې دا کعبه مبارکه وړه کړه، دا اوس چې کوم حتیم دی دا وړوکی دیوال دی، دا مخکې کعبه مبارکه کې شاملو، نو دې ته بار کړ، نو اوږده کمره باندې ډېره خرچه راځي او وړه کمره باندې کمه خرچه راځي، نو کمه یې کړه. د چندې د خاطره نو بیا د کعبې مبارکې بنیاد شروع کړه چې کله حجر اسود ته خبره ورسېدله، هرې قبیلې وي موږ به حجر اسود ږدو، ځکه دا خو یو لوی شرف و، یو لوی عزت و، او عرب دومره جاهل خلک و، معمولي څیز باندې به یې مړی کو، اوښان به یې پرېښو چیني طرف ته چې دواړه دا اوښ د چینه کې اوبه وڅکي، که د یو سړي اوښ به د بل اوښ نه مخکې شو هغه سړی به یې وجو. یو لویه فتنه جوړه شوه. رسول الله مبارک ډېر عقلمند او ډېر هوښیار و. عربو ته تقریر وکوئ جګړه مه کوئ، فیصله به زه وکړم. سار وختي چې د ټولو نه پیل حرم شریف ته څوک راغی هغه به دا حجر اسود دی تاخ کې ږدي. خلک وی ډېره ښه ده، سار وختي د ټولو نه مخکې نبي علیه السلام راغلی ورته وی عربو د ټولو نه پیله زه رالم، خو زه داسې نه کوم، زما خوښه دا ده چې د دې حجر اسود د کېښودلو شرف او عزت تاسو ټولو عربو ته میلو شي. وی شابه د خپل قوم د یو کس انتخاب وکړئ، د مشر د یو کس انتخاب یې وکړ او یو څادر یې خور کو، په هغې کې کاڼی کېښو حجر اسود. یو مشر ته وی دا څادر ونیسه، نو په شریکه باندې اوچت کړ. دومره هوښیار پیغمبر چې بیا کله تاخ ته ورسو، نو رسول الله مبارک په خپلو لاسونو مبارکانو باندې په هغه تاخ کې هغه حجر اسود کې بیا دا آبادي همدقسې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل وی زما د ابراهیم علیہ السلام هغه آبادي ډېره خوښه ده، خو ستا د قوم د فتنې نه یریږم، که د دې یره را سره نه وې ما به دا ورانه کړې وه، ما به یې 2 دروازې جوړې کړې وې، ځکه چې اوس الله پاک پر اخیر راوستې ده او د هغې درشل به مې د ځمکې سره لګولې وه، کمره به مې لویه کړې وې، کعبه مبارکه حتیم به مې داخل کړی وې، خو ستا د قوم د فتنې نه یریږم. بیا رسول الله مبارک وفات شو. بیا دې کې دویم ځل تمیم ابن اسعد وکړ، بیا د هغه نه وروستو عمر فاروق صاحب په ترمیم کړی دی. بیا زمانه د مروان ابن ملک راله، عبدالله ابن زبیر صاحب د مکې مکرمې گورنر شو. هغه ته د رسول الله مبارک هغه تمنا او ارمان یادو، هغه کعبه مبارکه ورانه کړه، داسې جوړه کړه چې څنګه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. نو بیا په عراق کې یو ظالم گورنر تیر شوی، حجاج ابن یوسف نوم دی، که عمر بقا وکړه بیا د هغې قصه درته وایم. یو لوی ظالم تیر شوی، هغه بیا مکه مکرمه باندې حمله وکړه، حضرت عبدالله ابن زبیر صاحب شهید کو او زد کې راغی، کینه کې راغی، کعبه مبارکه بیا ورانه کړه او داسې جوړه کړه چې څنګه قریشو جوړه کړې وه. بیا یې حتیم ته بار کو، دروازه یوه کړه او نیمه کړه، وی د عبدالله ابن زبیر صاحب دا آبادي مې خوښه نه ده، اوس دا حتیم چې دی دا چې کوم وړوکی دیوال ته دی دا په کعبه مبارکه کې دننه حصه ده، خو دوی بار کړې ده، د دې وجه نه طواف په د دې نه بهر کې. علما وایي که چا قسم وخوړ چې زه به کعبه کې دننه مونځ کوم، کعبه کې به دننه مونځ کوم او دې حتیم کې مونځ وکړو، نو دی حانس نه دی.
قریشو چې کله دا کعبه مبارکه جوړوله او جوړ کړه نو به داسې چلو کړه چې پاغې کې د پیغمبرانو علیهم السلام شکلونو باندې بوتان جوړ شوي و هغه پکې کېښو او سلور بوتان پکې نور کېښو یو باندې جبرئیل علیہ السلام نوم کېښو یو باندې میکائیل علیہ السلام یو باندې اسرائیل علیہ السلام یو باندې اسرافیل علیہ السلام نو دا ټول 360 بوتان په دې کعبه کې دن نه یې هغه شکلونه چې د عام خلکو نه د نیکانو خلکو وګوره شیطان چې څوک وایي نو دا د پدې نیکی طرف ته وایي ګوره رسول الله مبارک چې بیا مکه مکرمه فتح کړه نبی د کعبه مبارک هغه ټول بوتان مات کړه هغه ختم کړه صرف یو شکل دو شکلونه پکې پرې خو یو د عیسی علی السلام په شکل چې دوی کمبود جوړ کړه او بل د مریم علی السلام په شکل چې دوی کمبود جوړ کړه بیا وروسته هغه ختم شو پته ولګېدل چې د نیکانو نه څوک فتوان وباسي زمونږ د زمانې مریدان د خپلو پیرانو نه شاګردان د خپلو استادانو نه فتوان وباسي او بیا جیبونو کې ګرځي او یې په کمرو کې لګي دا رونو ناروا دي دا شیطان پهل امت سره ګورې دا کار کړ پیر صاحب یا استاد یا عالم هغه تا الله ته رسي تا جنت ته رسي فتوان ناروا دي تصویر ناروا دي او چې ته د خپل پیر مبارک تصویر کې خلک ډیر خلک خلای ما یو کستوي کور کې لوی تصویر لګول او د خپل پیر صاحب نه وستم چرالو نه پیر صاحب خپل خپل کړ ما ورته یاد الله بنده دا تسکه ما ته وی دي کې به ته خبرې نه کې د محبت لار جدا او د مولیانو لار جدا ما دا الله بندا پیر صاحب محترم تصوف دا مونږ او تاسو الله ته رسي بوتان خو ناروا دي تصویر ناروا ده دا پہلا زمانہ کې د حضرت نوح علیہ السلام دور کې ان شاء الله داغي واقعه کې براشي چې خلک په اومدي گمراه کړیو چې د نیکانو نه تصویرونه وستیو او بیا وروسته خلکو هغه ته سجدي کوله نو ډیر احتیاط کوئ پیر صاحب ارچا تا ګران دی استاد ارچا تا ګران دی خداغه نه فتوان مو باسي بټو کې ګرځوي یا کور کې مزړن کړي او هغه بیا خپلوي دا ناروا دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.